انتظار مرحبا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. چې خپل نوم یې نه دی لیکلی او راته ښکاري پیج یا آی ډي یې د منبر غږ په نامه ده سلامونه رالیږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده چې د ماشوم د سلام جواب واجب دی که نه دی واجب؟ فقها لیکي چې د کوچني د سلام جواب ورکول لازم او ضروري نه دی بلکه مستحب دی او ځینې فقهاو د سنت درجه ورکړي یعنی سنت دی او ځینې خو دا وایي که هغه ممیز وي نو بیا د سلام جواب واجب دی. موسوعه فقیه په 25 جلد کې په 115 صفحه کې په دې کې لیکي واما جواب السلام من الصبي فغیر واجب لعدم تكليفه كما ذكر المالكية والشافعي ويسقط رد السلام برده عن الباقين إن كان عاقلا عند الحنفية لأنه من أهل الفرض في الجملة بدليل حل ذبيحته مع أن التسمية فيها فرض عندهم. نو د ماشوم د جواب سلام دا واجب نه دی ځکه هغه مکلف نه دی. ويسقط رد السلام برده عن الباقيين إن كان عاقلا عند الحنفية لأنه من أهل الفرض في الجملة بدليل حل ذبيحته مع أن التسمية فيها فرض عندهم. او ساقطیږي رد سلام پر رد د ماشوم سره د باقیینو نه که هغه عاقل وي په نزد احنافو باندې ځکه د دې ذبیحه حلاله ده او حال دا چې تسمیه هم په ذبیحه کې دا فرض ده په نزد دوی باندې نو واجب نه دی سنت دی او ځینې علماو دا لیکلي دي که هغه ممیز وي بیا یې جواب هم واجب دی. دا د ځینې علماو قول دی. ستا خبري ګران حبیبه مشالونه ستا خبري ملغلري او ګلونه ستا خبري ګران حبیبه مشالونه ستا خبري د الفت وړانګې شلتا د الفت وړانګې راوړي د زړه درشلتا هدایت او څراغونه ستا خبري ګران حبیبه مشالونه ستا خبري ملغلري او ګلونه ستا خبري ګران حبیبه مشالونه ستا خبري